السلام علیکم. لنډه کیسه لېونی. بوډا وویل ته یې نه پیژنې، د ملک تور لور ده. ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایستی نوم درلود، تورپیکۍ نومېده، پر هغې مین و. یوې ښځې په بیړه پر خپل مخ پړونی ور کش کړ. لیوني ته یې وکتل، په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، ګریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ور ټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې، تر ډېره یې لیوني ته وکتل. بیا یې د ټیکري له کونجه بوډا ته سترګې ور واړولې. هغه 2-3 ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چې سپینه چپنه یې اغوستې وه چغه کړه: ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله راورسېږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ور نه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل: مقداره مو کړه. سړي په غوسه ور وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل: سړی دې 1 روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل. له ځمکې یې یو خلکی ور پورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خوشکۍ وویل: خود نو د ورځې 3-4 شلي مریضان ګوري، 100 افغانۍ فیس اخلي. لمر یې نه دی لیدلی. ته زموږ غوندې کلبه پرې وکړه، بیا یې وګوره چې د پالیز ډارونکی ورنه جوړېږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد: څه به بولالې وای، لیونی در یادوم، ته ورته وګوره، هډور ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل: اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري. که تا په ژڼیتوب کې لیدلی وای، د ګوتې غمی و. ځوان یوه شېبه غلی و. بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوایسته. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل: نمره دې څومره ده؟ د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې. نه پوهېږم، نوم یې ولیکه، خو وخت یې ډېر ووت. وروسته یې د 2-3 نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل: دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل، خاورې یې پرې واړولې. لیوني ته یې وکتل، ویې ویل: ته یې کیسه راته وکړه. بوډا یوه شېبه غلی شو. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل: درته ومې ویل چې د تور ملک په لور مین و. پلار یې نه ورکوله. انجلۍ یې د بل یوه په نامه کړه. دی هم لیونی شو. بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم، ورشه، لیونی به یې درته ووایي. دا وخت د کلینیک په دروازه کې یوه تن چغه کړه: د ملک تور لور تورپیکۍ. چا ځواب ور نه کړ. دا وخت یوې 7 کلنې نجلۍ د ښځې اوږو ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ. په بیړه یې ورته وکتل. نجلۍ وویل: مورې، نوم دې دی؟ نه یې اورې؟ نوبت دې دی. پای.